السلام علیکم دوستانو. نن د روزي خان شوق ډیر خوندور بانډار ته را سره وګورئ په مسلم باغ. مسخیل د کور تر مخه افسر را روان وي د ول څه کوي هغه ول واک کوم ول دا اسخندر وینې دا بیا اسخندر ویستلی دی هغه ول خو دې وینم ول کوی کوی ول دم واک کوو هغه خو اسکزیان مور اجلبي ولیده بس بل وار یې یوه ورور د ادې سر ورخریلی او بل ورور چې رالی چې داسې ورته وکتل ول هر دا ببړه څنګه وادې ته سوی هغه کندهاری اجله تللی دی بیا یې سلوه شپې ول خدایه د شهادت مرګ مې نصیب کې بس بله ورځ چې دی شوه سوی اچانک پر ایرپورټ ټکان سو دی په یو پیلر پټ سوی کور والا ورل ول بابا ټکان لري دا ټکان خو لري دلته په کعبه کې مې څه غول خوړلی مستخیل له حجه رالی بیا یې چا ورته ویلی ول ما له د دعا وکړه دا ول دارنګه خصوصي دعا مې نه ده درله کړې ول چې ګردو مطله مه کول ای مه د ایښه سکوسۍ کې ترېدل ول په دا مه نه وکړه کاکړ سړي بیا له جهازه ډېره ویره سوه زویانو تنګ کوي ول ته به خامخا حج له ځې بس بل بار چې دی په جهاز کې کښېنستی زویان ورته ویل بابا دعا کوه ول بابا مه اوس د غړ پر سر کښېناوه شه څه د جیلي رنګ یې قید اعظم یې چپک دی له موږ سره یو ناصر ناست وي په چکه کې سلی واری بس د سلي تر سترګو اوښکې را روانې او مسخیل میلمه کړی دی د مړۍ باد سره راوتلی دی هغه میلمه ورته وایي دا خلک څه کوي توپکان ورسره دي دا د دغو شسکوسو میلمه تر کال ما وزلی دی اوس ول اوس دوی وتا ته مسخیل ته افسر ویلی ول ته لاړ شه دا د پسه خوچې پیدا که د پسه کټاکټ ورته یی بیا بیا پخې کړو دی ستر وره ووتی بېرته را وګرځېدی ول سر که خوچې نه وې ول په غاڼه د ګزاره افسر ګینټي وویله مسخیل ورته ویل څه کیسه ده ول یو ګیلاس اوبه راکړه ول منګی تر ما تا ته در نږدې ډېره وخت راځه چې منع مه کوې Ce joacă? Ce mai am că nu pot da. Am că pe când nu știi cu data. Am că mă trebuie să fac. دلی راسه منا تنیسه راسه تراسه منا راولی ارسه تراسه تیبیت تخاری سه راولی ارسه سکین سڑا سه تیبیت مسکنان سه تیبیت تی راپرتا مسکنان سه تیبیت تی دک سره خبره زه به وارې کوم ډېر ښایسته زه خو ډېر سیال سړی یم زه خو ته دومره ناچاله سړی یې چې ما په کفر کې غار لکه ملخ یو ځل کار چې راځه که سړی یو شي بېرته هلته لاړ شه برسه دی وګوره نیټ وګوره درېیم یې نیټ بند
دی وګوره دیل وګوره دی وګوره لایک وګوره غاښونه په رسۍ درځه کړلې انګریز بيدای څنګه نه ورا جوړولای راځه په چیرې شو ما زو په خوله کې د دماکه سوګي ګډ غاښونه شهیدان شوي خالد درې ورپاتې صدرې وکاشه د مرکر لیکي وو دیم خیال کې خیال دی مور وغوص لا غوړو سره کیان دغه کزه ستړي کېدم بیا ته خاف د دوی سپایر ورځ خبر دی دوی سره نه غافي مړی تر ما ډېر وخت مړی تر ما ډېر وخت ډوډۍ مسا ډېر خو مې وګاځي دوی سه غوښه راړي پر دیواله ولې کې وینې سګیا مخ کډه سوي پښه خطا کی پښه تر مخ په وردو غای گوشت پکای وش پچای کی سپې دوی نه وخندل یا غلو خندل په دې نیو وځي تر تا ګرانه ګوت کې په لاس وای زما کولاس ما سره والله چې طلاق ته کګه سلاش ماما کرش پنجرس سلور باری حجامت کړی دی ورته غیر راغټه زنانې خوره څه وخت بلاړ شي ما خیال نن زی دی بیرته ورکړ خورای لیدلې خطای ټلیفون ورکړی راس مامک مړ ورته ګس کور مړ دی وو ګل کوي مړ شي ډېر ښه د مور شي دی پیاوړی خورای ما دوی ټول مال درځي موټر دی اوا ور وباس څلور شاده پر به باندې جوړ شي پرنده بوځي دا وښ ماندو باران غوښنو ډول ماندو دا څنګه د سوات په مانده ورا خطا کړی کم دی دا ستا خدای دی ته د خدای یې په دا کوخ ماما دا ماما وای ما نه مانی ګس ما مور ګورای وګور یو ټلیفون بوکن سره دی ولې څنګه وایي یا یې مې یا لکه زه په پین کې هم بس د دې ښایسته سنځر خیلان دي کې پیچالو دي خوند کوي خوند پر اخسته دي هیڅ مسله نه ده بس آرام وکړئ خټ ګیټ خلاص خټ ګیټ بند کړئ دی راغلی دي هغه ګیټ بند شي مړ کې ګونی بس خوشاله اوس منګي مده تا غیم څه لکوه کور مده بچان مده بچان څه کوي نه ویلې دا باندې نه نو د پښتنو ودونه دي خوشاليانې دي ښایسته کوه به دا کې کوم نامه کار دی ورته هغه ته به دا به فرماناله ده ته کنه بنا کار بدامي کې څه ته څه ویل کېږي ما شروع بیا تا
څه زما زوی دی خپل شی پر ما راړي بس هغه ته بس هغه کیسې لکه هغه سوي دي رګونه یې ګور د بل چا سرنج په ده چخي ای ستا رګونه د دغه د بوی د بازار نه راوتلي